السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ او زموږ ټیکنیکل شهید یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست. ګرانو دوستانو زموږ نننۍ موضوع چې ده د ټي وي کسې لګولو طریقه ده. ډېرو دوستانو همدا غوښتنه هم کړې وه، دوی دا فرمایش هم و چې که په همدې اړه یوه ویډیو برابره شي. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته مرحله په مرحله سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه ښایم په ژوندۍ بڼه په عملي ډول څنګه کسا برابرېږي، څنګه مثال موږ ټي وي برابرولی شو بغیر له دې چې له همدې خلاص شو چې یا کوم تخنیکر راولو مثال موږ ته همدا کسا ولګوي، ځکه دا د ځانګړي تخنیکرانو لخوا لګول کېږي. نو ښه ملګرو تاسو بیا راشئ، لومړی خپل سکرین مو چې کله چالان کړه دلته اوس دوې خبرې دي. یا مثال ستاسو سکرین که ریسیور په ځان کې لري، اکثره سکرینونه د نوي ورژن ریسیور له ځانه لري، تاسو به دلته په ریموټ کې په سورس بټن باندې کلیک کوئ، تاسو وینئ د کونج کې، او که بیا مثال له ځانه نه لري بیا به تاسو انپوټ بټن وهئ دلته په ریموټ کې. سمه ده، ښه انپوټ بټن به ګورئ دلته چې کله به دې ځای کلیک وکړئ سورس بټن دلته به تاسو سیټلایټ انتخاب کړئ، په سیټلایټ به کلیک وکړئ، یا به ډي ټي وي یا سیټلایټ، خو موږ دلته په سیټلایټ کلیک کوو. کله چې په سیټلایټ باندې کلیک وشو دلته به تاسو اوس نو سیګنل دی ځکه چې ټي وي خو برابر نه دی، کسا نه ده برابره، دلته به تاسو راشئ یو تلویزیون باندې به خپل هغه ودروئ مثال سکرین، ښه دلته به د منځ بټن ووایو اوکې، دلته به یو داسې تلویزیون انتخاب کړئ چې کوم ستاسو خوښ وي. مثال دلته زه یې ګورم ښه چې هر یو وي په هغه مثال دغه دلته ان کومه ښه سی ډبل این انټرنیشنل همدا کوم نړیوال چینل چې دی په همدې نه ما همدا تلویزیون پرېښود، دلته وینئ ډي ټي وي نو سیګنل، ځکه چې مثال کسا نه ده برابره، سیګنل برابر نه دی. نو اوس له همدې څخه وروسته به تاسو بیا راشئ دلته په مینو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په مینو باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو لاندې چینل ته راشئ، که ستاسو بیا بهرنی ریسیور وي دلته د پکچر په ځای انسټالیشن وي فا به کلیک وکړئ، خو موږ دلته ریسیور له ځان لري همدا سکرین لاندې چینل ته راځو، دلته بیا ملګرو دې خوا ته راوړو، دلته به تاسو ریموټ ته راشئ، دا بټن وینئ د روکي بټن دی څنګ په همدې به کلیک وکړئ، دې له بیا راوړئ. خو که خامخا ستاسو ریسیور بهرنی و بیا دلته ملګرو تاسو نه کوډ غواړي چې کله راوړئ څلوېښت به صفر ورکړئ بیا صحیح کېږي. خو موږ بیخ ته راځو، دلته لاندې به راشئ انټر سیټلایټ سیسټم ته به راشئ. کله چې دلته راغئ تاسو ته به دلته کوالټي وښیي، تاسو وینئ کوالټي صفر ده، نو دا کوالټي ملګرو چې 15 تقریبا 90 سلو ته خو چې ورسېږي ډېره ښه ده، خو 15 که هم کار کار کوي. مثال تاسو به په همدې برابروئ، تاسو به هلته کسا خوځوئ مثال. نو زه تاسو ته اوس طریقه ښیم، راځو کسې ته، سکرین مو چې کله په هماغه ځای پرېښوده دلته به تاسو کسا ښکته پورته کوئ، هم دا ناټ تاسو وینئ دا به تاسو کلاو کوئ مثال دا به تاسو سس کوئ، بیا به دا کسا تاسو پورته او ښکته جګوئ او یلې دلې به خوځوئ، هم هلته به سکرین هم ګورئ چې کوالټي یې په 40 یا 15 ته ورسېږي، بس تاسو سیګنل چې دی برابر شه. تاسو به کسا هم ګورئ چې کسا مثال یا خچه نه وي یا مثال کړپه نه وي، د مخ څنګ هم تاسو وګورئ چې برابره وي. نو په همدې طریقه به مثال تاسو کسا هم خوځوئ، کسې خوځولو نه علاوه به مثال تاسو ښکته پورته کوئ، هم هلته چې کله کوالټي پوره شي مثال 15 یا 40 پوره شي، زه اوس راځم سکرین ته، زموږ کوالټي اوس دلته پوره ده سکرین کې، کسه ته به تاسو حرکت په دې ډول سکرین به تاسو مخامخ لګولی وي، هلته به تاسو کسا څخه نه وئ، دلته به کوالټي ګورئ مخامخ ټول شیان به تاسو لګولي، سکرین به د سره ښږوئ پاس چات سر ته. ښه تاسو دلته وینئ تلویزیون برابر شوی دی، کوالټي یې په 15 یا که دا 40 نو ښه صحیح کار کوي، تاسو وینئ. ښه زه اوس نو په همدې طریقه به تاسو برابر کړئ، همدا تلویزیون تاسو دلته وینئ تلویزیون په بشپړ ډول فل شوی دی، ډیش ټي وي برابره شوه. نو په همدې طریقه ملګرو لومړی به خپل سکرین چالان کوئ، کوالټي ته به لاړ شئ، کوالټي به برابره کوئ، په کوالټي باندې به ودرېږئ، نه بعد به کسا خوځوئ، تاسو به سکرین د سره ښږولی وي مثال بیټري سکرین هر څه پاس یې کسې سره به یې نږدې کېږدئ، هلته به کسا خوځوئ، هلته به کوالټي ته ګورئ، کله چې کوالټي برابره شوه مثال بس تلویزیون حتما ډایرکټ نسي اتومات ډول. نو په همدې طریقه سیخیږي، دا یې د لګولو طریقه وه د کسې، نورو ملګرو سره یې هم شیر کوئ، اسانه ده. نو خدای دې وکړي چې په کار یې پوه شوي وئ، کوم سټیپونه چې دي یا مو زده کړي وي یا مو په نظر کې نیولي وي، کومه ستونزه او مشکل نه وي، که بیا کومه پوښتنه وه تاسو کولی شئ موږ ته په همدې ویډیو نه کمنټ هم پرېږدئ، انشاءالله موږ تاسو ته ځواب درکولی شو.